ویستلې توره د خالد بن ولید رضی الله عنه د داستان دویمه برخه. دا طاقت جسمانی نه و. خالد په نخلستان کې پروت لزان سره ویل روکانه داسې درې ځله په ځمکه وهل خو د لرې خبره نه ده. هغه چا داسې نیولی هم نشوی. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تصور د خالد رضی الله عنه په ذهن کې راغلی و. هغه نبی صلی الله علیه وسلم په ډېر ښه توګه پیژنده، مګر اوس هغه محسوسوله څرنګه چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم کوم بل څوک و، څوک چې هغه له ماشومتوب څخه پیژنده. له هغه څخه چې وروسته هغه کومه څېره اختیار کړې وه په هغه کې خالد هغه نه پیژنده. د نبوت له دعوې څخه وروسته د خالد له هغه سره خبرې اترې بندې شوې وې. هغه له هغه سره لاس په لاس کېدل غوښتل، مګر هغه د روکانه په څېر پهلوان نه و. هغه د جګړې په ډګر کې جګړه کوونکی او د جګړه کوونکو مشري کولو والا جنګیالی و، مګر هغه وخت مسلمانان د فوز په صورت کې د جګړې قابل شوي نه وو. کله چې مسلمانان د فوز په صورت د جنګېدو وړ وګرځېدل او له قریش سره د هغه لومړۍ جګړه وشوه، هغه وخت د خالد لپاره داسې حالات پیدا شوي وو چې هغه په هغې جګړه کې شامل نه شو. په دې هغه ډېر خفه و. دا د بدر جګړه وه، په کومه کې چې 314 د اسلام مجاهدینو یو زر قریشو ته ماتې ورکړې وه. خالد خپل غاښونه چیچل او پاتې شو، مګر هغه ورځ چې هغه د خرما په یو باغ کې پروت و، هغه ته خیال راغی چې 314 ته څنګه ماتې ورکړې وه. هغه له ماتې خوړلو راغلو قریشو څخه پوښتنه کړې وه چې په مسلمانانو کې هغه کومه ښېګړه وه کوم چې هغوی یې فتح یاب کړل. خالد جګ شو او د کېناستلو په ګوته یې په شګو د بدر د میدان شکل ویستلو. د قریشو او مسلمانانو د پوزیشن او د جګړې په دوران کې د دواړو د چالونو د کرښو په جوړولو شو. پلر هغه د فن حرب و ضرب ماهر ګرځولی و. په وړکتوب کې هغه ته د اس سورلي په زور باندې د اسونو قابو کولو مهارت ورښودلی و. په نوې ځوانۍ کې هغه شهسوار جوړ شوی و. په اوښ سواري کې هم هغه ماهر و. د هغه پلار د هغه استاد و. ولید خالد یوازې صفایي نه بلکې هغه یې سالار جوړ کړی و. خالد ته جګړه دومره ښه ښکارېدله چې هغه د جګړې او جنګولو په لارو چارو په غور کولو شو او په ځوانۍ کې د پوځ د مشرۍ وړ ګرځېدلی و. هغه ته د بدر په جګړه کې د نه شاملېدو افسوس و او هغه د انتقام د اخیستلو طریقې او د لارې سنجولې، مګر اوس هغه د فکرونو لړۍ کوم بلې خواته تللې وې. د مکې څخه له خوځېدو څو ورځې مخکې هغه په دې فکر کې ورک شوی و چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روکانه پهلوان 3 ځله په ځمکه وهلی و او په بدر کې یوازې 314 مجاهدینو 1000 کسانو ته ماتې ورکړه. دا کوم قوت و؟ مسلمانان د بدر په جګړه کې د قریشو ډېر سړي قیدان ګرځولي وو او له ځان سره یې بیولي وو. د قریشو د سردارانو لپاره د یو ډېره غټه صدمه وه. د دې ډېر بد اثر خالد قبول کړی و. هغه ته په یاد و چې کله د بدر جګړه ترسره کېدله نو مکې ته هیڅ خبر نه راتلو چې د جګړې انجام څه شو. د مکې خلکو د بدر خواته کتل چې هغه خوا کوم سپور په منډو راشي او د فتح خبر واوروي. اخر یو ورځ یو اوښ سپور په راتلو نظر ته راغی. خلک د هغه خواته په منډو شول. سپاره د عربو د رواج مطابق خپل کمیس څیرلی و او هغه ژړل او راغی. د بد خبر راوړونکي قاصد همداسې کول. هغه چې کله د خلکو منځ ته راغی نو هغه په ژړا وویل چې قریشو ډېره بده ماتې وخوړله. د کومو چې خپلوان او عزیزان د جنګېدو لپاره تللي وو هغه له یو بل څخه رامخې کېدل او د هغې په اړه یې پوښتنه کوله چې هغه ژوندی دی، زخمي دی یا وژل شوی دی. په وژل شویو کې 17 کسه د خالد د قبیلې بنو مخزوم څخه وو او له هغو ټولو سره د خالد د وینې ډېرې نږدې خپلولي وه. ابوجهل هم وژل شوی و. د خالد ورور د چا نوم چې ولید و جنګي قیدي ګرځېدلی و. ابوسفیان چې د قریشو د سردارانو سردار و او د هغه مېرمنه هند هم موجود وه. هند پوښتنه وکړه څه زما د پلار او زما د تره په هکله هم ووایه ای قاصده. قاصد وویل ستا پلار عتبه د علي رضی الله عنه او حمزه رضی الله عنه په لاس ووژل شو او ستا تر شیبه یوازې حمزه رضی الله عنه ووژه او ستا زوی حنظله د علي رضی الله عنه په لاس ووژل شو. د ابوسفیان مېرمن هند لومړی په جګ غږ علي رضی الله عنه او حمزه رضی الله عنه ته کنځلې وکړې. بیا یې وویل په الله جل جلاله قسم دی زه به د خپل پلار د خپل تره او د خپل زوی د وینې انتقام اخلم. په ابوسفیان باندې چوپتیا خوره وه. د خالد وینه خلاصه شوې وه. د قریشو 80 کسان ووژل شول او کوم چې جنګي قیدیان شول د هغه شمېر هم همدومره و.
خالد اوچت شو او سترنجۍ ټوله کړه او د اصل دین سره یې وتړله او سپور شو او د مدینې په لور روان شو. هغه ذهن له یادونو څخه تشول غوښتل، مګر د هغه ذهن مدینې ته رسېدلو چیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم چې د اسلام د تبلیغ مرکز جوړ شوی و. دا د خیال په راتلو سره د هغه ذهن وروسته تللو او هغه ته هغه منظر ورښودلو د کوم چې را پیدا کوونکی هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و. د هغه په ذهن کې د هند الفاظ یاد ته راتلل چې هغې خپل خاوند ابو سفیان ته ویلي وو: زه خپل پلار او تره هېرولی شم، آیا زه خپل د جګر ټوټه حنظله هم هېرولی شم؟ مور خپل زوی څنګه هېرولی شي؟ په الله جل جلاله قسم دی چې زه محمد صلی الله علیه وسلم ته د خپل زوی وینه نشم بخلی. دا جګړه محمد صلی الله علیه وسلم کړې وه. زه حمزه او علي نه بخم، هغوی زما د پلار، زما د تره او زما د زوی قاتلان دي. ابو سفیان وویل: زما وینه یوازې زما د زوی وژنه ګرموي، پر ما باندې د خپل زوی د وینې بدل فرض شوی دی. زه له ټولو مخکې دا کار کوم چې د محمد صلی الله علیه وسلم په خلاف زبردست پوځ تیاروم. هغه د راتلونکي جګړې قابل نه پرېږدم. مشهور مورخ او د واقعي نګار واقعي لیکي چې په راتلونکې ورځ ابو سفیان ټول سرداران راوغوښتل. په کې زیات شمېر د هغو سردارانو چې په یوه نه یو وجه د بدر په جګړه کې شریک نه وو او له هغو څخه د هر یو نه یو کس خپلوان په دې جګړه کې وژل شوی وو. ټولو د انتقام اراده له ځان سره راوړې وه او راغلي وو. ابو سفیان وویل: زما زوی وژل شو، که زه انتقام ونه اخلم ماته د ژوند هېڅ حق نشته. ټول په یو ځل په خبرو کولو شول. هغوی په دې متفق وو چې له مسلمانانو څخه د بدر د ماتې انتقام واخیستل شي. خالد وویل: لیکن له تاسو څخه اوس هېڅوک په خپل کور کې مه کښېنئ. په بدر کې موږ صرف د دې لپاره فضیلت کې ولویدو چې سرداران په کورونو کې کښېناستل او هغه خلک چې د جنګېدو لپاره ولېږل چې د قریشو په عظمت نه پوهېدل. د خالد د تره زوی اکرمه چې د ابوجهل زوی و په قهر شو. وویل: آیا زما پلار هم د قریشو د عظمت خیال نه ساتلو؟ آیا صفوان بن امیه پلار هم د قریشو د عظمت خیال نه ساتلو؟ ته چېرته وې د ولید زویه؟ ابو سفیان وویل: موږ دلته له یو بل سره د جګړې لپاره یو ځای شوي نه یو. خالده، تا ته داسې خبره کول پکار نه وو د کوم څخه چې څوک خپله بې عزتي محسوسه کړي. خالد وویل: له موږ څخه هېڅوک هم عزت والا پاتې نه شو. موږ ټول تر هغه وخت پورې چې بې عزته یو، تر کله چې موږ محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه مریدان د تل لپاره ختم نه کړو. زما د خپلو اسونو قسمونو قسم وي، زما د وینې ګرموالی زما سترګې وسوځولې. دا سترګې د مسلمانانو وینه یخولی شي. زه بیا وایم چې اوس به سردار مخکې وي او زه پوهېږم چې زه په میدان جنګ کې چېرته اوسم، لیکن په جګړه کې چې زموږ سردار وي د هغه د حکم پابند به اوسم. او که زه پوه شم چې سردار ماته داسې حکم راکړ چې موږ ته نقصان نه کوي، زه داسې حکم نه منم. ټولو اتفاق سره ابو سفیان خپل سردار مقرر کړ. له هغه څخه څو ورځې مخکې د اهل مکه یو قافله له فلسطین څخه مکې ته بیرته راتلله. دا تجارتي قافله وه. د مکې د اوسېدونکو خصوصا د قریشو هرې کورنۍ په دې تجارت کې برخه اچولې وه. په دې قافله کې لږ ډېر 1000 اوښان باندې مال تللی و چې د هغه قیمت 50,000 دینارو څخه ډېر و. د قافلې سردار ابو سفیان و. چا 1 دینار 2 دیناره ګټه کړې وه. د قافلې د بیرته راتګ لاره د مدینې له څنګ څخه تېرېدله. مسلمانانو ته معلوماتو شو. هغو د پوره قافلې د نیولو اراده وکړه او په یو ځای کې قافله را چاپېره کړه. لیکن هغه ځمکه داسې وه چې ابو سفیان یو سړی او یو اوښ د ځمکې له لاندې او باندې څخه د فایدې په اخیستلو سره له محاصرې څخه وویستل. د خالد اس خرامان د مدینې په لور روان و، مګر د خالد ذهن د وروسته لوري ته سفر کولو. هغه ته هغه وخت چې قریشو د انتقام اخیستلو پروګرام جوړولو لپاره یو ځای شوي یو لفظ چې چا ویلي و هغه د ده غوږو ته راتلل. ابو سفیان ویل: که تاسو خپله سرداري ماته راکړه نو په تاسې باندې زما د هرې فیصلې پابندي لازمه ده. زما لومړۍ فیصله دا ده چې ما همدا اوس 50,000 دینار ګټه په تاسو تقسیم کړې نه ده. هغه زه نه تقسیموم. دا به د مسلمانانو په خلاف په فیصله کوونکې جګړه کې استعمالیږي. له ټولو مخکې خالد ویل: ماته او زما کورنۍ دا فیصله منظوره ده. بیا منظوره ده، همداسې وکړه. د منظوره ده غږونه اوچت شول. ابو سفیان ویل: زما دویم حکم دا دی چې د بدر په جګړه کې چې زموږ کوم سړي وژل شوي دي د هغوی خپلوان او زارۍ کوي. ما سړي په خپلو ګیرو وهلي لیدلي دي او
او ښځې مې په سلګیو لیدلي دي. په الله جل جلاله قسم کله چې اوښکې تویږي نو د انتقام اور سړیږي. نن څخه د بدر په وژل شو هېڅوک باید ونه ژاړي. او زما درېیم حکم دا دی چې مسلمانانو د بدر په جګړه کې زموږ کوم سړی قید کړی دی د هغه د خوشي کولو لپاره هېڅوک کوښښ ونه کړي. تاسو پوهیږئ چې مسلمانانو د قیدیانو د خوشي کولو لپاره د هغه درجې مقررې کړي دي او د هغه فدیه یې له 1000 څخه تر 4000 درهم مقرره کړې ده. موږ مسلمانانو ته یو درهم نه ورکوو، دا روپۍ زموږ په خلاف استعمالېږي. خالد د اس په شا باندې کېناست او د مدینې په لور روان و. کله چې هغه لمحې ور په یادېدې نو د هغه ساه بندېدله. خفیان حالت یې په ټولو ځان کې خپور شوی و. هغه وخت ډېر وروسته پاتې شوی و، لیکن اوس هم د هغه په وجود کې خفتیان را ژوندی و. هغه ته قهر او خفتیان په دې خبر راتلو چې په مجلس کې فیصله شوې وه چې د مسلمانانو سره د مکې هېڅ سړی د خپلو قیدیانو د خوشي کولو لپاره خبرې نشي کولی او مدینې ته نشي تللی، مګر یو سړی په پټه او غلا مدینې ته لاړ او فدیه یې ادا کړه او خپل پلار یې را خلاص کړ. له دې څخه وروسته د قریشو یو سړی په پټه او غلا مدینې ته لاړ او خپل خپلوان به یې را خوشي کړل. ابو سفیان بیا خپل حکم بیرته واخیستلو. د خالد خپل ورور چې نوم یې ولید و له مسلمانانو سره جنګي قیدي و. تر هغه وخت پورې قریشو خپل ډېر قیدیان نه وي خوشي کړی، نو خالد د خپل ورور د خلاصون لپاره هېڅ وخت نه تلو. هغه خپل ورونو مجبور کړی و چې د ولید د خوشي کولو لپاره لاړ شه. خالد ته په یاد راتلل چې هغه له خپل وقار څخه د ټیټېدو لپاره نه رضا کېده، مګر هغه ته یو خیال راتلو. خیال دا و چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم له هغې قبیلې څخه و او د هغه پیروان یعنې څوک چې مسلمانان شوي وو هم قریش او له اهل مکه څخه وو. هغه خو له اسمان څخه نه و راکوز شوي. هغه خو دومره تیز او زړور نه و چې په 314 کسانو 1000 کسانو ته ماتې ورکړی شي. اوس په هغه کې څنګه قوت راغلی دی چې هغه موږ شرموي او زموږ د سړیو قیمت یې مقرر کړی دی. خالد وویل زه محمد صلی الله علیه وسلم یو نظر ګورم او په غور یې ګورم. او خپل ورور هشام له ځان سره یو ځای بیولی و او مدینې ته تللی و. هغه له ځان سره 4000 درهمه تړلي وو. هغه ته معلومه وه چې د بنو مخزومه سردار ولید د زوی فدیه له 4000 درهمو څخه کم نه وي. همداسې وشول. هغه مسلمانانو ته لاړ، د خپل ورور نوم یې واخیست. یو مسلمان چې د قیدیانو د خوشي کولو او فدیې اخیستلو ماموریت یې په غاړه درلود ویې ویل چې 4000 درهمه ورکړه. د خالد ورور هشام هغه مسلمان ته وویل زه فدیه کې څه رعایت غواړم. تاسې خلک اخر له موږ څخه یاستئ، لږ د پخوانیو خپلویو خیال خو وکړئ. مسلمان وویل اوس موږ له تاسې څخه نه یو، موږ د الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم پابند یو. هشام پوښتنه وکړه آیا موږ ستاسې پیغمبر سره خبرې کولی شو؟ خالد په قهر او غضب سره وویل هشام ما خپل ورور په خپل وقار باندې قربان کړی و، مګر تا زه له خپل ځان سره راوستلم. چې څومره غواړي هغه ورکړه. زه د محمد صلی الله علیه وسلم مخې ته نه ورځم او له هغه څخه د رحم خیرات نه غواړم. هغه له درهمونو څخه ډکه خلطه د هغه مسلمان مخې ته واچوله او ویې ویل وشمېره او زما ورور ماته حواله کړه. روپۍ وشمېرل شوې نو ولید یې خالد او هشام ته ورکړه. درې واړه ورونه په هماغه وخت مکې ته روان شول. په لاره کې دواړو ورونو له ولید څخه پوښتنه وکړه چې هغه د ماتې وجه څه وه. دا هیله وه چې ولید چې د یو جنګیالي کورنۍ ځوان و او هغه به د حرب و ضرب د لارو چارو مطابق د مسلمانانو جنګي چالونو ښېګڼو او د خپلو خامیو څخه به خبرې وکړي، مګر د ولید انداز داسې او د هغه په شونډو مسکا داسې وه څرنګه چې په هغه له اسرارو څخه ډک اثر وي. خالد بیا له هغه څخه وپوښتل ولیده څه خو ووایه موږ به د خپل ماتې انتقام اخلو. قریش ټول سردارانو په راتلونکې جګړه کې شاملېږي. موږ چارچاپېره قبیلې هم له ځان سره یو ځای کوو او هغوی په مکه کې په راټولېدو شروع کړې ده. ولید وویل ټول عرب یو ځای کړه خالده، تاسې مسلمانانو ته ماتې نشي ورکولی. زه نشم ویلی چې د محمد صلی الله علیه وسلم په لاس کې کوم جادو دی یا د هغه نوې عقیده رښتیا یا چې زه د هغې په قیدي کېدو سره هم هغه ته ناخوښ نشم ویلی. هشام ویل بیا تا د خپلې قبیلې غدارې یا پر تا باندې د هغه د جادو اثر کړی دی. هغه یهودي پیشوا صحیح ویلي وو چې له محمد صلی الله علیه وسلم سره کومه نوې عقیده نشته، د هغه په لاس کې جادو دی. خالد ویل جادو که نه نو په بدر کې قریش ماتې خوړونکي نه وو. ولید داسې لکه چې دا هغو خبرې نه اورېدلې او د هغه په شونډو مسکا وه. هغه به تاوېده راتاوېده او د مدینې لوري ته به یې کتل. له مدینې څخه لږ لرې د ذوالحلیفه په نامه باندې یو ځای یادېده. درې واړه ورونه هلته ورسېدل. شپه تیاره شوې
د شپې تېرولو لپاره هغوی هلته تم شول. د ویستلي توره داستان چې د خالد بن ولید رضی الله عنه داستان دی، درېیمه برخه به په راتلونکي کې تاسو ته وړاندې شي.